بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر یو ښه خبر او خوشخبری البته دام غړی مې د نازیه اقبال خاوند جاوید فضا سره مې خبرې وشوې، خبرې مې ورسره وکړلې. دغه موضوع چې کومه شوې ده یو احساساتي موضوع وه، البته په اسلام او په دین زموږ ستاسو په سپېڅلي دین او اسلام کې داسې نشته دی چې 3 طلاقه دې یو ځای ورکړی شي. 3 طلاقه په یو طلاق حسابېږي. نو له علماو سره خبرې شوي دي، موږ الحمدلله مشران لرو په لندن کې، هغه مشران مو دغه موضوع تټاکلی دي. نو ډیر ژر به واورئ چې نازیه اقبال او جاوید فضا به دواړه سره یو ځای کینی او بیرته به خپل ژوند مخته یوسي. نو طلاق یو چې کوم دا یو طلاق هغه هم په هغه صورت کې چې 4 میاشتو کې به سره یو ځای کیږي، نه بیا به طلاق واقع کیږي. نو دې نه مخکې چې 4 میاشتې وځي او یا هم ډیر وخت به وځي، ډیر ژر ډیر نږدې وخت کې به تاسو وینئ ویډیو او ویډیو کې به دواړه ناست وي او دواړه به یو بل ته بښنه وکړي او دوی به بیرته له خیره خپل ژوند شروع کړي. او کومه ویډیو چې اپلوډ شوې ده، کومه ویډیو چې شوې ده، هغه بس څه به ووایي. نو اوس د جاوید فضا ځینې دوستان چې مثلا د دوستانو په نوم یې ځان ورپېژندلی و، د هغوی له اړخه دغه ویډیو پټه شوې ده. ما له جاوید فضا سره خبرې وشولې. نو جاوید فضا هم په دې هڅه کې ده، په دې کوشش کې ده، او نازیه اقبال په خپله اوس ډېره زیاته پښیمانه ښکاري او خبرې شوي دي له مشرانو سره. نو تاسو ته ما غوښتل چې یو ښه زیری درکړم. او نور دغه ویډیو چې کومه ده له ټولو څخه هیله کي دا ویډیو ښکته پورته مه کوئ. دغه ویډیو چې هر چا سره وي باید ډیلیټ یې کوئ په دې خاطر باندې چې ښه نه ده موږ تاسو لپاره دغسې ویډیوګانې چې شیر کړو. نو بیا هم دغه ښه خبردور راواخلئ. هغه دوستان چې کومه ویډیو د نازیه اقبال او د جاوید فضا لري، نو هغه دې له فیسبوک څخه لرې کړي. دغه مشکل دغه ستونزه به ډېر ژر له خیره سره حل شي. 3 طلاقه یو ځای ورکړل شوي دي او په زموږ تاسو په دین او اسلام کې 3 طلاقه یو ځای نه واقع کیږي، باید یو طلاق ورکړی شي. هغه خپل معیار او خپل وخت لري. نو هغه علماو ته معلومه ده، تاسو کولی هم شئ چې له علماو څخه پوښتنه وکړئ. نو بهرحال دا ښه خبر له جاوید فضا سره مې خبرې شوي دي او هغوی اجازه هم راکړې ده په دې اړه باندې چې ته یو لنډ راپور جوړ کا. ډېره زیاته مننه.